ژوند دی او په دار دی یار ژوند دی او په دار دی یار خوش غونتی کار دی یار یو کار می سامې نه خوري یو کار می سامې نه خوري او کړی چې ازار دی یار ښکلی ستاسو کلی دی ښکلی ستاسو کلی دی غر دی او چینار دی یار سر سڼی کړي دي سر سڼی کړي دي دا سړی اوزګار دی یار ښکاري جوړ صاحب مړ شو ویر دی او ناتار دی یار ګرانو مینوالو یو ځلې بیا په پروګرام ادبي ملګرو کې ستاسو قربت صاحب مانیروال د خپل طرف نه او د خپل ټیم د طرف نه درته ډېرې دواګانې او سلامونه کوي ملګرو څنګه چې زموږ د پروګرام نوم ادبي ملګري دی موږ کوشش کوو چې ځان سره پروګرام کې یو ادبي ملګری راولو نن هم راغلي یو لاهور ته راغلي یو چېرته کې چې زموږ ګران ملګری زموږ خوږ ملګری عارف انور پاتې کېږي شعر لیکي زموږ داسې یو ورک ملګری دی څنګه چې موږ تاسو ته وایو زړه مې غواړي چې هغوی سره تاسو نیغ په نیغه باندې میله وکړم اول ورسره دوا سلام وکړو بیا ترېنه شعرونه واورو راځئ چې هغوی سره میله وشو انور وایي پروګرام کې درته په خیرحالي وایم وعلیکم السلام د ټول نه مخکې خو مننه ستاسو ټولو مینهوالو ته سلامونه او دا غزل چې تاسو دومره غټه هڅه کوئ خپل وخت خرابوئ او خپل خرچې کوئ او راځئ د پښتو دپاره نو مننه کوم او ټولو ملګرو ته غزل ډالۍ کوم چې د یو بل نه بیلیږي پښتانه خو داسې نو چې د یو بل نه بیلیږي پښتانه خو داسې نو او رور د روره چې قتلیږي پښتانه خو داسې نو ډېر خوب او زه چې کلي ته نظر کم هم ستا ښار ته سوچ کې لاړ شم زه چې کلي ته نظر کم هم ستا ښار ته سوچ کې لاړ شم بس شعرونه پکې کېږي پښتانه خو داسې نو ډېر خوب او شعر دی چې بې پښتو دی بد کردار دی زه چې نوي کول ته ګورم بې پښتو دی بد کردار دی زه چې نوي کول ته ګورم مور او پلار چې پې شرمېږي پښتانه خو داسې نو او شعر دی چې هلکان دومره نازک شو د جینکو به زه څه وایم هلکان دومره نازک شو د جینکو به زه څه وایم په تنګلی باندې غورځېږي پښتانه خو داسې نو او اخري شعر دی چې کم یاران چې په ما ګرانو ما په دې انوره پرېښول کم یاران چې په ما ګرانو ما په دې انوره پرېښول چې کوڅه کې مې ودرېږي پښتانه خو داسې نو ډېر ښه ملګرو د انور صاحب نه تاسو غزل واورېدو داسې په یو غزل باندې نه پرېږدو ورځو به ولا بل غزل به ترېنه اورو خوندونه به ترېنه اخلو دا زموږ داسې ملګري دي چې موږ له ډېر په ګرانه باندې په ګوتو راځي او په ګرانه موږ سره میلاویږي د روزګار غم دی د خېټې غم دی هغوی په مخه کړي څوک په امای څوک په کمای خو بیا هم موږ یې په نړۍ مننه کوو چې موږ له ټایم راکوي زموږ په یو ټلیفون باندې موږ ته کیني او موږ ته ناست دي زموږ انتظار کوي ملګرو راځئ چې انور خواته بیا ورشو او بل غزل ترېنه واورو مننه غزل دی چې په نوم د یار او د جانان نه زما یره کېږي په نوم د یار او د جانان نه زما یره کېږي زه چاته نه وایم خو د ځان نه زما یره کېږي او چې خپل سکر ورې زما د سر قاتل کو ګوره چې خپل سکر ورې زما د سر قاتل کو ګوره د اوسني وخت د دوران نه زما یره کېږي او شعر دی چې موږ له اکثر د کچه کور کچه بلی روانوي موږ له اکثر د کچه کور کچه بلی روانوي ځکه د پشکال د باران نه زمونږ یره کېږي او آخري شعر دی چې دا ستا د مینې عارف انوره انکاري خو نه یم دا ستا د مینې عارف انوره انکاري خو نه یم خو د میراز له د وجدان نه زما یره کېږي ډېر خو د ښار په مینځ کې اوسېدونکي اشنا وایه که نه د ښار په مینځ کې اوسېدونکي اشنا وایه که نه او زموږ د کلي دا کوڅې در باندې څنګه لګي او ستاسو د ښار د نلکې ګرمې اشېدلې اوبه ستاسو د ښار د نلکو ګرمې اشېدلې اوبه او زموږ د بڼ د خواچینې در باندې څنګه لګي ملګرو عارف انور له بیا خواته ورځو او بل غزل به ترېنه اورو خوندونه به ترېنه اخلو عارف انور خپلو مینهوالو ته بل غزل هم ډالۍ که چې خوندونه ترېنه واخلي مننه جي غزل دی چې
د چا راتلو ته انتظار سړی اوبه اوبه کی د چا راتلو ته انتظار سړی اوبه اوبه کی دا بعضې ښکلی ماتېدار سړی اوبه اوبه کی او د دې غریبۍ خو د خدای وي خو باسي د دې غریبۍ خو د خدای وي خو باسي دا مزدوري او ځنې کار سړی اوبه اوبه کی او دا چې شرمېږي ښکته ګوري ماته نه ګوري دا چې شرمېږي ښکته ګوري ماته نه ګوري دغه انداز دی زما یار سړی اوبه اوبه کی او منم چې ښکلې منم چې ښکلې سبلا ښکلي بلا خوند کوي خو منم چې ښکلې سبلا ښکلې بلا خوند کوي خو د پښتنې پیغلې سینګار سړی اوبه اوبه کی او شعر دی چې قسم پې نه خورم انوره خو دروغ به نه وي قسم پې نه خورم انوره خو دروغ به نه وي د شرابي سترګو خمار سړی اوبه اوبه کی ډېر ښه ملګرو د عارف انور صاحب نه تاسو غزلې واورېدې شعرونه واورېد او زمونږ زلمی شاعر دی ډېر تکړه شاعر دی یو د پښتو کار زیار تی مټې یو بړې وښلي دي الله دې ژوندی لري الله دې همدغسې ګړندی لري د پښتو ژبې دپاره د پښتنو دپاره ملګرو وایي دا ته چې ځې یا خیر به لاړ شي او ما ته ګړی په ګړی مه وایه چې زما ملګرو اجازت به درنه اخلمه در هغه دمه پورې چې په بل پروګرام کې به د یو بل ملګري سره بیا مخاطب کیږو انشاءالله که ساګانو بې وفایي ونه کړه او ملګي پرېښودیدو نو ډېر زر به وي چې په بل پروګرام کې به بیا راځو تاسو ته مو مخاطب کیږو در هغه دمه پورې خپل کوربه صاحب مانیروال له ورکړي اجازت چرته هم چې ښاد او آباد اوسئ د لوی الله په امان